السلام علیکم. دا تاسو لیدای شئ دا شونټۍ دي د نختر. دا د هغه مریضانو دپاره دي د کوم مریض چې پړپوسان ناسي که د کرونې په وجه باندې او یا دا پړپوسان چې دي هسې د پړپوسانو بیماري او یا داسې چې لوګي لوګي ډېر راښکو دي او د لوګو کاري مطلب لرګي سیزي په مخه کویله سیزي او د هغوی پیپړې ته د دې د لوګي ډېر زیات تلي هغه یې پړپوسان یې وله کمزوري کړي ناسي پړپوسان نو دا د هغوی دپاره ده. تاسو دا وګورئ او شنټۍ چې دي دا موږ تقریبا 36 ګنټې دا ما خوشتې کړې وې 36 ګنټې دا ما خوشتې کړې وې د هغې نه پس چې دی هغه اوبه ته موږ توی کړلې او 2 ګنټو نه دا په اور باندې پرته دي تاسو لیدای شئ او دې کې به د چا چې شوګر نه وي نو دې کې به ګبین میلاوي او اس کې به د چا چې شوګر وي دا به بغیر چینۍ نه یا ګبین نه به داس کي تاسو لیدای شئ دا ووینئ. جزاکم الله خیره.